دا بعضې وي تر سترګو محدود دا بعضې خلک زړونو ته ځي او میخیل صاحب دوی کلیواله ښکلا څه پیژني لیوني شوي چې ښارونو ته ځي او د داسې پښتنې مینې جامې لیونی وکړه چې هوره خدای ته سوال وکړي چې ما هم پښتنه کړې مې هیڅ تشبیه پیدا نه کړله ته لکه ته داسې او میخیل صاحب اوس خو د غربت چپو وهلی یې اوس درته یاران درځي که نه درځي درخو مې د وطن خدای سرتوره چاته نه کړې درخو مې د وطن خدای سرتوره چاته نه کړې او زما د اوږو خړ څادرې سر ته لوپټه کړې او د پښتنو قاتله ووایه کبر ته ماران درځي که نه درځي او تا وی چې پرېږده لر او بر پښتون خپلو کې وران وي افسوس د بیدارۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه او ته ټول عمر همدغسې بس ټیټې سترګې ګرځه د کام د ازادۍ کیسه ما وکړه تا ونه پکار هم نه ده چې کوم شاعر شعر لیکلی باید د هغه شاعر په نوم باندې وویل شي دا ګیلمن وزیر چې کوم هغه وزیرستان کې مشاعره را جوړه کړې وه نو زه ور روانم بدبختان هلته بیا موږ حکومت وزیرستان ته تلو ته پرې نه ښودو بیا ګیلمن خو یو جذباتي مبارز و تکړه سړی و هغه دا شعرونه ویلي چې عبدالله ظهیر په پلاني لاره باندې را پرې نه ښود خو د ده دا شعرونه تاسو ته ډالۍ دي نو خلکو ته بیا هغه خبرې کټ کړې وې د ګیلمن د شهادت نه وروسته دا شعرونه بیا خلکو په ګیلمن پسې ځکه ډېر زیات وایرل شو ته مې هیڅ تشبیه پیدا نه کړله ته لکه ته داسې درنو دوستانو ستړي مه شئ په خیر راغلی خدای دې وکړي چې تاسې به ټول راته ښه یاستئ کوهاټ ده او د کمکول کمپ ده دلته مو نو ډېر کوشش نه وروسته ظهیر صاحب او افغانیار صاحب را پیدا کړي دي او بس خپې مې پسې تڼاکې شوې د دوی شاعري چې تاسې اورئ د دوی الفاظ چې تاسې اورئ ډېر جالب او ډېر خوندور دي غزلونه مو اورئ او شعرونه یې راسره اورئ اول ظهیر صاحب ستړی مه شئ افغانیار صاحب دواړو ته ښه راغلاست وایم ډېره زیاته مننه میخیل صاحب ړومبی خو تا ته ستا راتګ ته هرکلی وایو جانانه نو کوزې پښتونخوا ته په خیر راغلې ستړی مه شئ او خدای دې وکړي چې ته هم ښه وي مننه قربان مننه افغانیار صاحب چیرې افغانیار صاحب اوده خو نه وې په ناستې خو نه وې اوده دلته کوهاټ ګمکول نمبر 3 دې خواته ورسره جفت بیانو ته پرون ماخوستن بیګا چې راتللو ګاډي کې هغه یو لاس یې دغه پاس چت نیولی او بس ویده شوی و افغانیار صاحب ولا ستړی دی غریب هم دی خو کوزه پښتونخوا کې افغان مبارز دی مونږ خو صرف شاعران یو دی خو نوره مبارزه مو سره کوي نو دا شپه ورځې مصروف وي ظهیر صاحب نور خبرې به کوو اول راځه د زما لیدونکو ته ښایسته بیتونه ووایه میخیل صاحب ډېره مننه ملګرو ته دې ډالۍ وي چې هر مازدیګر زیړ مازدیګر خلک کورونو ته ځي د چنارونو سوری غرونو ته ځي زیړ مازدیګر خلک کورونو ته ځي د چنارونو سوری غرونو ته ځي دا بعضې وي تر سترګو محدود دا بعضې خلک زړونو ته ځي دا بعضې وي تر سترګو محدود دا بعضې خلک زړونو ته ځي او میخیل صاحب دوی کلیواله ښکلا څه پیژني لیوني شوي چې ښارونو ته ځي او زړه مې خوشحاله شي بلا خوشحاله دا ماشومان چې مکتبونو ته ځي او دلته د هر سړي اختیار خپل دی څوک کلیسا څوک جوماتونو ته ځي او ظهیره ډېر وي دا زغو ملګري ظهیره لږ خلک ګلونو ته ځي ډېر وي دا زغو ملګري لږ خلک ګلونو ته ځي ډېر الله خدای دې وکړي چې خوښ شوي دوستان انشاءالله خوښ شوي به مې خامخا نو ځکه چې ظهیر بیتونه یو خوښ به مې شي افغانیار صاحب راځه ته مې یو غزل راته ووایه یاره ولې پرېږدو دې چېرته د افغانیار صاحب یو غزل دی هغه به درته ووایه ډېر مشهور هم دی هماغه ووایه افغانیار صاحب ای افغانیاره د دومره پښتنو په منځ کې دغه غزل دی ووایه بس میاخیل صاحب چې تاسو دومره راغلی او تکلیف مو کړی زه خو ځان ډېر د سکرین څنګ ته ساتم خو بیا هم ظهیر صاحب فرمایش وکړو نو د غزل نه مخکې د سپیلني صاحب یو څو بیتونه دي چې درخو مې د وطن خدای سرتوره چاته نه کړې درخو مې د وطن خدای سرتوره چاته نه کړې او زما د اوږو خړ څادرې سر ته لوپټه کړې او د داسې پښتنې مینې جامې لیونی وکړه
چې هوره خدای ته سوال وکړي چې ما هم پښتنه کړې. مننه. د داسې پښتنې مینې جامې لیونۍ وکړه. د داسې پښتنې مینې جامې لیونۍ وکړه چې هوره خدای ته سوال وکړي چې ما هم پښتنه کړې. او بل ځای وایي چې چراغ د تیلو نه لرم د زړه چراغ ته ناست یم. چراغ د تیلو نه لرم د زړه چراغ ته ناست یم. د لوی شپې په لوی کور کې واړه چراغ ته ناست یم. او په ما باندې هم فرض ده چې په خپله هڅه وکړم تر څو به زه د پلار او د نیکه چراغ ته ناست یم. او بیا دی چې له کوم یو چراغ نه مې چې اور لمنې واخست نن بیا لکه ماشوم غوندې هغه چراغ ته ناست یم. ډېره مننه. او غزل دی چې ویده په خوب د ویښېدو به څوک پیدا شي که نه. ویده په خوب د ویښېدو به څوک پیدا شي که نه. د وران وطن د جوړېدو به څوک پیدا شي که نه. او دا چې په لر نامه په بر نامه عمرونه خوري څوک د دې ولس د یو کېدو به څوک پیدا شي که نه. او په دغه کونډو یتیمانو او بېوزله خلکو ربه د زړه د خوږېدو به څوک پیدا شي که نه. او دلته د بم او د بارودو او مرمیو په ځای خدایه د سولې د راوړو به څوک پیدا شي که نه. منځ کې څه هېرېږي نو چې څه یاد یې هغه به درته وایم. او ای افغان یاره د دې دومره پښتنو پښتون کې ای افغان یاره د دې دومره پښتنو پښتون کې د دې ظالم د ماتېدو به څوک پیدا شي که نه. ډېره مننه. مننه. وا ډېره له افغانیار صاحب ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ښایسته بیتونه و. ظهیر صاحب ژوند څنګه تېرېږي یاره؟ یاره باسین صاحب وایي چې ژوند چې حواله شي د چا سترګو ته څنګه چې تېرېږي نو تېرېږي دی خو ښه تېرېږي شکر دی الحمدلله. دلته بلا شان د زموږ د بر وطن افغان کډوال چې کوم دي دلته میشت دي بلا غټ غټ کیمپونه دي دلته خبریالان جون لکه شاعران هنرمندان د هرې طبقې خلک په کوزه پښتونخوا کې په افغان کډوالو کې هم شته دی د استعداد خلک شته دی. او الله دې وکړي چې خپل هیواد خپل وطن هم جوړ شي او دا استعدادونه هلته په کار راولو بیا به نور هم خوند وکړي. او تاسو د ګلالي ملګري چې دلته راځي موږ ورته خوشحالېږو. مې خیل صاحب تاسو چې کوم زیار کوئ د یوټیوب د لارې د سوشل میډیا د لارې زه مو ګورم او انشاءالله یوه ورځ لرې نه ده چې ستاسو دغه چینل ستاسو دغه هلې ځلې به انشاءالله رنګ راوړي. انشاءالله بس هغه متل د یو لاس نه ټک نه خېږي که نه. بالکل. او موږ هر قسم مرستې ته ملګرتیا ته به سره تیار یو انشاءالله. نو زهیر صاحب لاس مې شخ شو خدای دې وکړي چې کیمرې لږ خورېږي راخورېږي که نه. خیر دا ملګرو ته پته لګي مخکې مو ویلې چې بس دا شی به جوړو طبیعي به یې جوړو او طبیعي شی ډېر ښه خوند کوي که نه. نو زهیر صاحب ملګري دې د غزل په تمه دي او اوري درنه. یاره ملګرو ته به هماغه مشهور غزل ووایم ډېر خلک یې اوري ستاسو په چینل به مې ووایم ابدالۍ دې وي ورته ما پسې ارمان درځي که نه درځي څه نه څه خفګان درځي که نه درځي او ای استاذه حال د وطن څنګه دی سکول ته ماشومان درځي که نه درځي او میخیل صاحب اوس خو د غربت چپو وهلی یې اوس درته یاران درځي که نه درځي او هسې نه چې ځان دې ملا کړی وي ټکي د قرآن درځي که نه درځي او ای د پښتنو قاتله ووایه قبر ته ماران درځي که نه درځي او ای په محلونو کې ودو خلکو څاڅکي د باران درځي که نه درځي ای هلمند ستا دشتو میرو ته اوس هغه شان کوچان درځي که نه درځي او ای د علم جشن څه احوال راکه نن سبا هندوان درځي که نه درځي او ظلم به ظهیره په خپل ځان نه کړې قدر د خپل ځان درځي که نه درځي او نور شعرونه دي چې د ښار د بربادۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه د ستړې زندګۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه او تا ورانه کړه هم ته یې ذمهوارې خو ته چوپ یې د مینې ورورولۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه او چې ما باندې څه تیر او په تا باندې څه تیر دي زمونږ د جدایۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه او میخیل صاحب په دې کې دې هم چل وکړه افسوس 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 د زړه د بیمارۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه
په دې کې دې هم چل وکړه افسوس 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 د زړه د بیمارۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه او تا وی چې پرېږده لر او بر پښتون خپلو کې وران وي افسوس د بیدارۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه تا ونه کړه او ته ټول عمر همدغسې بس ټیټې سترګې ګرځه د کام د ازادۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه که څه هم زه زهیر یم له تا څخه خفه یار خو بیا هم د یارۍ کیسه ما وکړه تا ونه کړه زهیر صاحب دغه تور توتانو له تاسو قربان کوم بیتونه یار دغه دې باندې موږ ډېر بحثونه هم کړي وو او ښه ده چې زما دا واوره زما ټوله شاعري پردی شوې دا شعرونه زما د ګیلمن ویلي خلک وایي که دا د ګیلمن دی ما پسې ارمان درځي که نه ده چې دا د ملي شهید ګیلمن په مزار یې ولیکل دا هم زما شعرونه دي دغه شان ډېر چې بیا مې دشتې ته باران راوړی دی ما په خپل جانان ایمان راوړی دی مولا نشي خو علم د ځان نه جوړ که زویه تا ته مې قرآن راوړی دی اوس به ما ته څومره ګیلې وکړي نن یې سترګو کې خفګان راوړی دی جینۍ روغ منګی راوړی د ګودر نه خو د زنې خال وران راوړی دی دغه شعرونه هم زما دي ډېر داسې دي په سوشل میډیا باندې وجه څه ده زهیر صاحب وجه څه ده د شاعرانو هغه ځینې شاعران دي چې هغوی پوسټ کې آخري بیت نه پوسټ کوي همدغه وجه نه فکر کوم یاره ما ته ډېر ملګري وایي چې د کوم شاعر کلام چې بل څوک په خپل نوم باندې په بدل نوم وایي خلکو ته ډېره غوسه ورځي وایي ته څه نه وایې ما وی زمونږ ژوند زمونږ هر څه د عوام د ولس نه قربان دي شعر څه شی دی خو خیر دا په کار هم نه ده چې کوم شاعر شعر لیکلی باید د هغه شاعر په نوم باندې وویل شي دا ګیلمن وزیر چې کوم هغه وزیرستان کې مشاعره را جوړه کړې وه نو زه ور روان وم بدبختان هلته بیا موږ حکومت وزیرستان ته تلو ته پرې نه ښودو بیا ګیلمن خو یو جذباتي مبارز و تکړه سړی و هغه دا شعرونه ویلي چې عبدالله ظهیر په پلاني لاره باندې را پرې نه ښود خو د ده دا شعرونه تاسو ته ډالۍ دي نو خلکو ته بیا هغه خبرې کټ کړې وې د ګیلمن د شهادت نه وروسته دا شعرونه بیا خلکو د ګیلمن پسې ځکه ډېر زیات وایرل شو بالکل او بس دغه ژوند دی روان دی یاره زهیر صاحب بس بله پرې چې راغلم له خیره انشاءالله ګیلمن دیدن به کوو ګیلمن مزار ته بوځو اوس خو لږ ګرمي هم ډېره زیاته ده وزیرستان کې حالات هم داسې دي که نه نو چې بیا راغلی انشاءالله بیا به بالکل ستاسو د چینل یو ټور ګیلمن مزار ته انشاءالله ګیلمن ته به ورځو افغانیار صاحب څنګه دې خوښه ده اجازه اخلو بالکل اجازه اخلو زما دا ملګري خو چې دي ټول د افغانستان والا دي هلته نیټونه قیمته دي ښه که نه چې 10 منټونه ورته اوږده شي بس بیا حوصله نه لري انشاءالله اوس بس موږ تش لاس راغلو ډارېدو موږ چې نه کیمره څوک رانه واخلي که نه په دې خاطر نه بله دا ده چې د ډار خبره ځکه نشته چې کوزه پښتونخوا ته څومره ملګري م راځئ هلته نه زه یم محترم عبدالرحمن افغانیار صاحب دی موږ د سر په بدله باندې هم تیار یو دا خو کیمرا یا دا خو ډېرې وړې خبرې دي چې موږ دلته شتون لرو زموږ میلمه ته د څوک مثال مشکلات جوړ کړي داسې هېڅکله نشي کیدی میخیل صاحب چې بیا راځئ خپله کیمرې خپل سیسټم هر څه ځان سره راوړئ په تورخه مې راړوئ دلته به موږ په خدمت کې ورو ډېره مننه نو درنو دوستانو د عبدالله ظهیر صاحب او افغانیار صاحب د دوی نه زه کوم هغه الفاظ نه لرم چې دوی نه مننه پرې وکړم خو بیا هم بس صرف دومره به ورته وایم چې قربان هم شم چې ځان هم را سره تکلیف که بار راغلی راتم نو انشاءالله چې بله پرې بله خیره سره ظهیر صاحب نه نور ښایسته ښایسته بیتونه اړو ظهیر ګوره داسې شعرونه ویلي چې دا ډېر مشهور شعرونه دي د ظهیر خو بس نوم د ظهیر نشته ورسره نو انشاءالله چې بیا راځو نو نور ښایسته ښایسته غزلې او شعرونه به هم ترې اورو او اوس نو ظهیر صاحب بس ټولو وطندارو ته د په خپلو وطنوالو ډېر زیات مین یم په هغو خلکو بیا ډېر مین یم کوم چې په افغانستان کې په دې سختو شرایطو کې ژوند کوي مونږ خو وطن پرېښی خو خیر مونږ خو پخوا پرېښی راکډوال شوي یو وطن په یو حالت کې د پرېښودو نه دی وطن مونږ چا ته نه پرېږدو په حکومتونه بدلېږي را بدلېږي خلک به ځي راځي دا هم زموږ خپل خلک دی هغه هم زموږ خپل خلک خو پیغام مې دا دی چې خپل وطن ته به کار کوو وطن ته به ژمن اوسېږو او د وطن په لا پرمختګ کې به خپل رول ادا کوو ډېره زیاته مننه قربان ډېره مننه درنو دوستانو خدای مو ژوندي لره